نو تاسو وینډوز ډي وی ډي ضرورت لري چې وینډوز ډي وی ډي تاسو اوس موږ وینډوز ډي وی ډي نه لرو په فلاش کې وینډوز لرو دا غږ موږ استفاده وکړو فرق نه لري خو دغه کې لرم په فلاش کې لرم د فلاش څخه به کاپي کوم ایو خالي فلاش ضرورت لرو نو د پاش تاسو کار کوي لومړی تاسو راځي سی ام ډي راخلاصوي راستا کلیک ور باندې کوي ران از اډمنسټریټر کوي څه ډول کوي ران از اډمنسټریټر په دې کې راځي ډیسک پارت لومړی راخلاصوي ډیسک پارت خپل قسمټي غوندي یو بیل بخش دی د سیم ډي تاسو ډیسک پارت راخلاصوي چې باغ تاسو خپل کمپیوټر ډیسک منیجمنت سره کوي په ډیسک پارت کې تاسو د کمپیوټر ټول ډیسکونه تاسو ښکار کیږي نو داغه د ښکار کول د پر لیست ډیسک انتخابوي لیست ډیسک معنا ټول ډیسکونه ما څه په لیست ده نو اوس مهال موږ دوه ډیسک لرو یو خپل انلاین ډیسک چې 598 جی بي دی اول موږ تاسو بل انلاین ډیسک لرو چې هغه 14 جی بي دی نو تقریبا دا 14 زم مطمئنه چې زما هغه فلاش دی نو راځم زه هر ډیسک خپل ځان ته یو نمبر لري دا د نمبر 0 دی د نمبر 2 دی 2 دی راځو دوهم ډیسک انتخاب ورته سلیکټ ډیسک 2 څوم ډیسک انتخاب کا دوهم ډیسک انتخاب کا هغه چې انتخاب سو نو بیا کوم کمانډ کاروي کلین چې انتخاب کې دغه مکمل ټول ډاټا ریزیټ مکمل کلیریږي کله چې مکلیر کړي بیا راځي د پارټیشن نم کلیریږي نو بیا راځو موږ تاسو بل کمانډ کارو چې کلیر کریټ پارټیشن کریټ پارټیشن پرایمری پارټیشن څه ډول جوړ کړه پرایمری جوړ کړه نو موږ به تاسو به شیفټ انتخاب کړئ کریټ پارټیشن پرایمری چې پارټیشن د دې هغه ډرا پارټیشنونه چې ته واړو پرایمری هغه اولیه ته واړو disk part succeeded in creating the specified partition partitionونه جوړ شول نو سره راځو په دې کې بیا ورته واچ select partition 1 کوم partition انتخاب کا partition 1 انتخاب کا په دې کې partition جوړ شول نو توان چې په دې کې partition 1 انتخاب کا partition 1 چې انتخاب سو په دې کې بیا ورته واچ دا فارمټ کا فارمټ اپس فایل سیستم فارمټ کا فارمټ فایل سیستم پارت 32 د دې شپه پارت باندې فارمټ کا په پای کې یو کمانډ بدل کو کویک چې څه ډول فارمټ کا کویک فارمټ نو تقریبا تر 100% زی تر 100% چې کله پرسنټیج ولاړی نو زموږ هغه ډرایو بس ډاو سي فارمټ بس disk part successfully formatted the volume څه ډاو سو successfully format نو بیا راځي د لچ انتخاب وي اگزیټ انتخاب وي د څه فنور وځي بیرته سیم ډي ته راغلو چې راغلو بیرته سیم ډي ته اوس دلته وګورئ زموږ دغه ډرایو په نامه سره دا اوس چې موږ فارمټ کړي د ایچ په نامه سره او هغه ډرایو چې وینډوز پکې دی هغه په نامه سره دی دبليو د ډیسک پارت څخه راوتلو اوس زو ډایرکټ دبليو ډرایو ته په کوم ډرایو چې وینډوز دی ناراضو دغه لپاره دبليو ولیکي دغه ولیکي دا سره سره ټکی انټر کی نو د کوم ډرایو ته واوښتي دبليو ډرایو ته واوښتي د سی ډرایو څخه ډایرکټ واوښتي دبليو ډرایو ته په دې کې بیا سی ډي فاصله دغه فولډر ته ولاړ شي ROOT روټ فولډر ته روټ فولډر نه بوت فولډر CD فاصله BOOT بوت فولډر ته سبو کې ولاړ شي په دبليو ډرایو کې بوت فولډر تاسو ګورئ په دبليو ډرایو کې موږ د بوت په نامه سره فولډر لرو سم خلاصو په دې کې شراغ لاس اوس په دې کې بیا بل کمانډ کاروي boot sector /NT شپېته اوس هغه ډرایو چې تاسو وینډوز ته کاپی کوئ د هماغه ډرایو نوم ورته لیکئ موږ کوم ډرایو ته وینډوز کاپی کوو H ډرایو ته نو H هغه ټکی بورډ سره ولیکئ boot sector NT شپېته H نو دا ورته وایي چې successfully updated part 32 file system boot code هغه boot code باندې سره کوم څه اپډیټ نور په دې کې بل شي نه غواړي نور ایگزیټ کوو چې کله مو ایگزیټ کړئ بس یوازینی کار چې بل پات دی د خپل هغه ډرایو څخه مکمل ټول فایلونه کنټرول سی کاپی کړئ او خپل نوی ډرایو کې هغه فایلونه څه وکړئ پیسټ کړئ نو تاسو دا نوی ډرایو په وینډوز باندې سر مخلاصو نو صرف هغه وینډوز ته پرمیشن غواړي دا نور فایل ته ماري ډول لیکل دي هغه پرمیشن کاپی نه لري نو تاسو به صرف هغه د وینډوز فایلونه کده سي ډي څخه کده ډي څخه هغه ورته کاپی کوي د لیوته پیسټوي چې پیسټ وکړئ نو تاسو هغه ډرایو وینډوز بوتیبلز دا ډېر اسانه او ساده طریقه